یو نظامی جګړه ده چې ډېر زیات هیوادونه پې اخته دي او یو ده فکري جګړه. تر ټولو خطرناک هغه فکري جګړه ده چې هغه کې ډېر زیات هیوادونه، رسنۍ، ټولنیزې شبکې ډېر زیات په دې کې فعاله دي چې څنګه خلک د خپل طرف وګرځي. یعنی کله چې هغوی هر غلط کار کوي هغه ته باید یو دلیل پیدا کړي چې دا دی صحیح دی. یعنی دوی دنیا کې امن غواړي، دوی دنیا کې قتل نه کوي. تاسو تل ګوري چې دوی هم تل لپاره مسلمانان هغه کوي چې دا وحشیان دي او دا داسې دي او دا دی او دا هغه دی او داسې دی او هسې دی. حال دا چې د خپلې ټولنې کې چې څه کارونه روان دي هغوی دوی هر څه پټوي، یعنی سنسور کوي. ځکه رسنۍ د هغوی هر څه تور تم سپین وایي چې هغوی هر څه کوي هغوی صحیح دي، خو د نور خلک کوي. بیا په دې کې د تعصب زیاده ده چې مسلمانان او اسلامي ځوانان هم راپاسېږي ووایي چې او موږ څه کړي دي او دوی دا کړي دي او دوی پرمختګ او دا ده. فکري جګړه هم دا ده، ځکه چې ذهنا تاسو غلامئ. چې کله انسان ذهنا او فکرا غلام شي او د هغوی هر بد تم ښه ووایي چې دوی هر څه کړي دي، په دنیا کې قتلونه یې کړي دي، نړیوال جنګونه دي، ظلم دی، زیاتی دی، د هیوادونو نه غلا کړي، بس دوی وایي نه دا متمدنه خلک دي او دا رسېدلي خلک دي او دا دی. نو د دې فکري جګړې ډېر زیات کتابونه دي. د فکري پوهنې کتاب دی چې فکري پوهنه هم دغسې د یرغل په وړاندې یو کتاب دی، هغه هم تاسو لوستلی شئ. د فکري جګړې نور کتابونه دي. یو کتاب چې ما لوستی دی، دا نور ما هم لوستی دي، خو دا کتاب چې دی د فکري جګړې دا یو استاد دی د مدینه منورې یو استاد دی، دکتور علي محمد جریشه، چې دا یو بل استاد هم دی، د مکمل پرې بحث کړی دی. د فکري یرغل یا د فکري جنګ په اړه د مکمل بحث کړی دی چې دا دی چې شی د صلیبي جګړو په اړه دی بحث کړی، د مسلمانانو دیني علوم، استشراق او مستشرقینو باندې بحث کړی دی، ټولنیز بدلونونو باندې د بحث کړی دی. په تایلند او ایتوپیا او په نورو هیوادونو کې چې کوم ظلمونه د نورو هیوادو له خوا نه شوي، د پرمختللو او متمدنو او د پوه خلکو هیوادونو له خوا نه چې کوم تیری شوی دی، د هغه باندې هم د هغه کړی د کمونیزم په اړه بحث کړی چې څومره خلک د کمونیزم په اړه مړه شوي دي، مارکسیزم او مسلمان، همدغسې بلغاریا، البانیا، سومال، افغانستان، عراق او نور، فلسطین او ډېر مسایل دي چې په ده باندې بحث کړی دی. موسسات دي او بعضې سازمانونه دي چې په ده کې ډېر کار کوي. حل لارې څه دي؟ لومړی بحث عقیده ده، شاعر دي، عقیدې اړخ دی. یعنې دا زه بعضې تاسو ته وایم چې اسلامي شریعت دی، سیاسي نظام دی، د اسلام په سیاسي نظام کې د اسلامي شریعت شرطونه دي، امت حق پورته کوي، حق قبلوي، واک او دا او اخلاقو مسایل دي، دغسې صحیح عقیده ده، د هغه باندې مکمل بحث کړی. دا د مدینې منورې استاذ دی چې دا کتاب ډېر زیات مهم دی. یعنې موږ که چېرته غواړو چې نړۍ کې هم یو نظامي ځواک اوسو هم یو فکري ځواک، نو موږ باید د فکري جګړې نه خبر اوسو چې فکري جګړه څنګه یو نسل بدلوي. ځکه په یو کتاب کې ما ولوسته چې د صلاح الدین ایوبي رحمه الله وایي کله چې غواړې ته یو هیواد بدون د نظامي یعنی بدون د جنګ نه اشغال کې وینیسې، ځوانان یې په فحشا وخته که. دا ځوانان په فحشا وخته کول، معتاد کول، په ټابلیټکا او په زنا او په فحشا او په شراب او په قمار او په معیشت چې ځان ته وایي او په عیاشي او په بېځایه وخت تېرول، دا د ټول د فکري جګړې یو نتیجه ده چې ځوان نسل تباه کېږي. ځوان نسل سره ډېر غټ فکر نه وي چې د اسلام حاکمیت دی. ځوان نسل سره بس صرف د دې واړه مسایلو سوچي چې بس یو شاعر را پیدا شي، نه پوهېږم ټولنیز شبکو کې یو پکې مشهور شي، کله پکې اجراګان مشهوره کړي، کله پکې دا مصروف، کله په یو شي مصروف وي، کله په بل شي مصروف وي. دا ټول د فکري جګړې، کله په ډانس کې مصروف کړي، کله په ټیک ټاک کې مصروفه دي او هغوی په دنیا باندې راج کوي. دا د فکري جګړې پایلې دي. نو هیله ده چې ټول ځوانان په دې وسلې باندې